بل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په پیل کې د غونډې له اجنډا سره سم پر یو لړ موضوعاتو بحث وشو چې له جملې د شاهزاده سرای سره نږدې د ځمکې د ملکیت او پر هغه د سوداګریز مرکز جوړولو موضوع وه. په دې اړه تر هر اړخیز بحث او خبرو وروسته پریکړه وشوه چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست په مشرۍ د ښار او کور جوړولو وزارت او کابل ښاروالۍ مسلکي انجینران د اقتصادي معاونیت مالیې وزارت او د پانګونې د تسهیل ریاست د استازو پشتون کې د یاد سوداګریز مرکز د ودانۍ جوړولو نقشه په هر اړخیز ډول وڅېړي او د خپلو څېړنو په اړه د اقتصادي کمیسیون ته راپور وړاندې کړي. ورپسې د ډبرو سکرو او په قانونو پورې اړوندو موضوعاتو د څېړنې په موخه بلخ او سمنګانو ولایتونو ته د استول شوي پلاوي راپور واوریدل شو او له بحث وروسته تایید شو. په اړه یې تر بحث وروسته د اقتصادي کمیسیون له لوري اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په راپور کې د شویو وړاندیزونو د پلي کېدو په موخه د عملي پلان چمتو او د خپلو اجراعاتو په اړه د اقتصادي کمیسیون ته راپور وړاندې کړي. دغه راز تصمیم ونیول شو چې د کانونو او پټرولیم وزارت د یو معین په مشرۍ د په ولایتونو کې د مرکزي وزارتونو او ادارو د اړوندو ریاستونو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه شي څو د قانونو ټولې اړوندې چارې وڅاري. د غونډې په بله برخه کې د ډبرو سکرو د استخراج او قراردادونو د چمتو شوي طرحې په اړه خبرې وشوې. پریکړه وشوه چې د کانونو او پټرولیم وزارت پر یاده طرحه چې له مخکې یې چمتو کړي د بلخ او سمنګانو ولایتونو ته د استول شوي ګډ پلاوي د راپور په رڼا کې له سره کتنه وکړي او له هغې وروسته دې له اقتصادي معاونیت سره شریکه کړي. د غونډې په پای کې د مس عینک په کان کې د شته لرغونو آثارو د لیږد په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر چمتو شوي طرحه بحث او په دې اړه اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وشوې.